لښکري. زمونږ 1 میلیارډ خلک هوشمند موبایلونه لري او پوهیږي چې څومره احتیاط ورکوونکي دي. د ګوګل یو پخوانی کارکوونکی وایي دا یوه پیښه نه بلکې قصدي طرحه ده او هغه د دې نرم افزارو د طراحانو په بېستړیا طرحو شکي ده. نو موخه دا ده چې موږ په دې وسایلو بوخت وساتي. اما ولې؟ هر هغه کمپنۍ چې د تجارت شیوه تبلیغاتو پورې اړوند دي یا تبلیغاتو ته اړتیا ولري، یعنی ورته مهمه اوسي چې خلک څومره وخت هغوی په تولید باندې ضایع کوي. نو هر څومره چې خلک د دوی په تولید وخت ضایع کړي، هغومره دوی پیسې لاسته راوړي. نو د دوی لوبه دا ده چې په کومو لارو خلک بوخت وساتي او بیا ورشي. پوهیږئ کوم فکر چې دې جوړښت لپاره استعمال شوی دی؟ مثلا فیسبوک چې لومړنۍ برنامه یې وه، هغه فکر دا و چې څنګه د خلکو ډیری وخت خپل تولید باندې ضایع کړی شو او هر ځلې تاسو ته لږ دوپامین ترزی کړو تر څو بیا هم زموږ له موادو ګټه واخلئ. کله چې کوم څوک ستاسو پوسټ لایک کړي یا ورباندې کومنټ وکړي، نو همدا لامل کېږي چې تاسو ورته نور مواد هم چمتو کړئ. دا د فیسبوک ټولنیزه تګلاره ده. دا په اصل کې داسې هکران دي چې ستاسو مغزو ته لار پیدا کوي، ځکه تاسو د خلکو له رواني زیان نه ګټه پورته کوئ. او زه په دې باور یم چې د دې پروګرام جوړونکي هغه که زه اوسم او یا هم مارک اوسي یا هم کیون سټروم د انسټاګرام خاوند یا هر بل څوک اوسي، مونږ یې په زیان پوهیدو اما بیا مو هم دا کار وکړ. زه فکر کوم د خپل مغز په ژورو کې پوهیدو چې یو بد کار به وشي، خو زموږ برداشت ورنه غلطو. زما په اند پرته له شکه مونږ داسې یوه وسیله طرحه کړه چې د ټولنې جوړښت له منځه یوسي. مونږ اوس په همدې حالت کې یو. او زه تاسو ټولو ته د راتلونکي رهبرانو په توګه وایم چې دا موضوع جدي وګڼئ. که چېرته تاسو یوې بلا ته خواړه ورکئ، بلا به تاسې وخوري. خو که چېرته ورنه لرې اوسئ، نو د ژغورلو او ورسره مخ کېدو چانس به ولرئ. او دا یې وخت دی چې خلک باید له دې وسایلو سخت لرې شي. دا لنډمهالي دوپامین چې پر فیسبوک کې ځای پر ځای شوي دي، ټولنه به له منځه یوسي. ریښتینې ناسته پاسته نشته، مرسته نشته، غلط او دروغ معلومات خپریږي. دا د امریکا ستونزه نه ده یا هم د روسیې په ګټه نه ده، بلکې دا نړیواله ستونزه ده. نو زما په اند مونږ ډیر بد حالت کې یو. دا په حقیقت کې د خلکو د رفتار او اخلاقو کړنې د یو بل په وړاندې له بیخه باسي. زه ورته ښه حل لار نه لرم. زما لار دا ده چې نور له دې وسایلو کار مه اخلئ. پوهیږئ بدې مشهوره څیرې اکثریت د خلکو کنټرول کوي، تر څو هغوی هر څه چې غواړي وکړي. هم په رښتیا هم ډیر بد حالت کې یو، خو هر څه مو خپله په ځان کړي دي. سمه ده، خپل ژوند مو د دې دروغجن حس د پرمختګ لپاره وقف کړی دی، ځکه په دې لنډمهاله سیګنالونو چې لایک او زړه دی هڅول کیږو او موږ ورته له رښتیا ډیر ارزښت ورکړی دی. او کوم څه چې مونږ لاسته راوړو یو جعلي او ماتېدونکی محبوبیت دی. دا زر تېرېدونکی محبوبیت به تاسو له پخوا ډیر خالي او یوازې کړي. تاسو نه پوهیږئ، خو په تاسو کار کیږي. که په کوم څه معتاده شئ، ژوند مو په هغې تېرېږي او ستاسو دښمن د هغه څه له لارې چې تاسو ورته ژوند کوئ، تاسو په اسانۍ کنټرول کولی شئ. د کوم چا کنټرول د ټولنیزو شبکو له لارې یوازې په دې معنا نه دی چې د هغه انځورونه یا ویډیوګانې دې ولرئ، بلکې تاسو هغه شبکه کې ځینې برنامې هم کېښودلی شئ چې د هغه رفتار، اخلاق او دینی عقاید بدل یا له منځه یوسي او په دې شکل یې له اصلي ارزښتونو لرې شي. دا هغه څه دي چې دوی یې تاسو سره کوي
هغوی مو په دې ماغزه بوخت ساتي ترڅو په مهمو شیانو فکر ونه شي کولی. په بل عبارت هغوی تاسو په دې شبکو کې د خپل سیستم غلام جوړوي او شیطان په دې خاصو وسایلو ستاسو وخت غلا کوي. ځکه داسې یوه پاڼه چې پکې نامحدود محتویات پراته دي تاسو ته لومه کوي او د ژوند وخت مو سټي. په حقیقت کې ته یوازې ناسته ورسره بوخت یې او فکر کوي چې ټوله نړۍ ساري. په همدې شکل هغوی موږ له خلکو جلا کوي او نړۍ بله رهبري کوي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. د قیامت په ورځ د آدم علیه السلام د اولادي پښې به ټکان ونه خوري او هیڅ لوري ته به لاړې نه شي تر څو چې ورنه د څلورو شیانو اړوند پوښتنه ونه شي. عن عمره فيما أفناه، د عمر په اړه یې چې څنګه یې تیر کړی. هغوی چې ټولنیزو شبکو باندې بوخت دي او فکر کوي چې 15,000 فالوورز هم لرم، پوهیږئ هغوی د یو دروغجن احساس سره ژوند کوي. تاسو 15 ساعته بوخت یاست. راپورونه وایي چې 9 ساعته متوسط شکل خلک ټولنیزې شبکې کاروي. له دوی سره خبرې وکئ، ورته ووایئ چې خپل ژوند ته دې څه کړي یا د کورنۍ لپاره څه کړي، ماشومانو ته، والدینو ته، ګاونډیانو ته دې د اسلامي امت ژغورنې ته دې څه کړي. درته به وایي ما پر فیسبوک یو څه ولیکل چې 200 لایکه یې واخیستل او داسې به په لاره ځي لکه چې ډېر غټ کمال یې کړی. محتویاتو ته زه حیران یم. زموږ ژوند دې شبکو سره دومره تړل شوی چې بې اړتیا غم او اندېښنې راکوي. ولې؟ ځکه تاسو ورته دومره معتاده شوي یاست چې غواړئ ووینئ نور څنګه ژوند کوي او هلته یوازې هغه څه وینئ چې تاسو یې ژوند کې نه لرئ. نو هغه څه چې لرئ پرې بېزاره کېږئ. دا راته ډېره جالبه ده. یا هم وبخئ، دا مې شخصي آن دی. آیا موږ دومره پس شوي یو چې باید نړۍ ته وښایو چې زه چیرته یم او زه څه خورم، چیرته ځم، چا سره خبرې کوم؟ او یا تاسو دومره پس شوي یاست چې باید نورو باندې نظر ولرئ؟ زه نه پوهیږم کله چې خلک سلفیان اخلي، د غرمې خواړه کړس، والله دا تاسو ته مسخره ښکاري، خو څومره اغیزه چې په افرادو او جوړو لري نه پوهیږئ. شاید زه لږه مبالغه وکم، خو زما په آن خلک د دروغو ژوند کوي. پوهیږئ هلکان او انجونې چې د عکس اخیستو پر وخت ځان ته یوه څیره نیسي ورته څه وایي؟ نه پوهیږم څه نومیږي، خو په هر حال خپل انځور اخلي او انټرنیټ ته یې ورکوي. راته جالبه ده که رښتینې یاست نو ولې سهار وختي نه راپورته کیږئ او خپل انځور نه اچوئ؟ ځکه چې سترګې له آرایش ډکې شوي نه دي. نه، انځور ټاکل شوی دی. انځور ټاکل شوی. زه یوازې هغه وخت انځور اخلم چې میلې ته ځم یا راسره یوه جالبه کیسه وي او غواړم نړۍ ته وښایم چې په دې شکل ژوند کوم، خو اصل کې ته داسې ژوند نه کوي. که هم نورو په څیر انسان یې او پایله کې کوم څه چې کیږي، والله زه خلکو ته وایم آن که ژوند کې خوشحاله هم یې نړۍ ته یې مه ښایه، ځکه خلک به درنه کرکه پیدا کړي. هیله به کوي چې ته څه لرې هغوی یې هم ولري، او هیله به کوي چې الله یې له تا واخلي او هغه ته یې ورکړي. اما خورې او وروره خدای هغه څه نه دي درکړي. الله تعالی فرمایي هغه څه چې ما تاسو ته نه دي درکړي درنه یې په اړه پوښتنه هم نه کوم. ولې هر څه ځان ته سختوئ؟ هغه وروڼه چې ټوله ورځ په موټر کې کار کوي، هغه خوا او دېغ خوا ځي، هره ښځه یې چې مخې ته راځي ورته ګوري او توصیف یې کوي. الله اکبر. کله چې کور ته راځي وایي له ښځې مې زړه توری یم. له ښځې دې باید زړه توری اوسي. که چیرته 10 سلنه هغه وخت چې د نورو په ښځو تېروي هغه څه چې الله درکړي ورته ځانګړی کړي، نو کیدای شي د هغې ښکلا هم تحسین کړي. خو دا کار نه کوئ. دا هغه څه ویني چې تا پورې هیڅ اړه نه لري. ته هغه ژوند غواړي چې اصلاً ستا نه دی.
والله یوازې خپل ژوند وکړه. ټولنیزې شبکې د دې زمانې تر ټولو سترې فتنې دي، ځکه ستاسو دښمن شیطان لپاره اسانه لاره ده چې تاسو کنټرول او غلطې هیلې در باندې ومني، او دا هغه څه دي چې شیطان یې ډېر خوښوي. په یاد مو وي کوم څه چې انټرنیټ کې خپروئ یا څه لیکئ چې محتوا یې بد اخلاقي انعکاس کوي، یوه لویه ډله یې ویني او لوري یې، او هر څوک یې چې ویني یوه ګناه تاسو ته ډېرېږي، او تاسو یې د الله تعالی پر وړاندې مسؤوله یاست. سبحان الله، ځینې کلمې شته چې وایو یې او دلته یې خلک اوري، اما داسې الفاظ چې تاسو یې په انټرنیټ کې خپروئ، تاسو نه پوهیږئ، تاسو یې کنټرول نه لرئ چې څومره خلک یې لولي یا یې ویني. دا یوازې هغه څه نه دي چې په خوله یې وایو، ځکه څه چې لیکو یو بل یې ویني او تا سره یې وایي او تکرار کوي یې. پوهیږئ اسلامي هیوادو کې مې خلک لیدلي چې اسلام یې پریښی او بېدینه شوي د ټولنیزو رسنیو، فیسبوک، ټویټر او چټ ګروپ کولو له امله. هغوی فتنه اچونکو پاڼو ته دننه کیږي او علم هم نه لري چې هغوی سره څنګه مبارزه وکړي. ورسره هر کله چې یو ضد اخلاقي مطلب لایک کوئ، ستاسو دا لایک یو لامل دی چې د هغې شبکې ضد اخلاقي محتویات نورو ته وړاندیز شي. اوس فکر وکړئ ستاسو ګناه به څومره لویه وي که داسې محتویات لایک یا یې نورو سره شریک کړئ. اوس هم فکر کوئ دا یوه پیښه ده. وګورئ چې د فیسبوک د ماموریت تر شا څوک لاس لري. جاکټ دی ګرم دی؟ نه ډبل دی. دا مو د شرکت جاکټ دی چې دننه یې موږ ماموریت خپل شاپ کړی. رښتیا؟ او زما خدایه د جاکټ دننه وګورئ، دا څه دي؟ د نړۍ نښلول او نږدې کول. او خدایه لکه یو رمزدار سمبول. وګورئ د نړۍ نښلول او نږدې کول او ورسره یو عجیب سمبول د جاکټ دننه چې کیدای سي لمناچې پورې تړاو ولري. د کوچني اسرائیل بدلون یو ستر اسرائیل ته. د هېواد د امنیت ادارې په اساس فیسبوک له بنسټه په کال 2004 کې د CIA د اطلاعاتو د راټولولو د ټولو برنامو ځای نیولی ده. په پټ ډول مو کالونه په ټولنه نظارت درلود او ماته جالبه ده چې خلک په خپله خوښه د ژوند جزئیات خپروي، دا چې چیرته ژوند کوي، سیاسي لیدلوری یې څه دی او مذهب یې څه دی، د ملګرو لیست یې، شخصي ایمیل ادرس یې، تلیفون شمیره یې، سلګونه انځورونه یې، آن شیبه په شیبه د ژوند معلومات یې خپروي. دا د CIA یو خوب و چې تاسو په رښتیا بدل کړ. د دې ویاړ د CIA مامور مارک زاکربرګ ته ورکوو، څوک چې د فیسبوک ورځني عملیات په غاړه لري. دا مامور چې ورته د سرپرست لقب ورکړل شوی ده. په همدې وروستیو کې د قدر لپاره ورته د فراسټ میډال هم ورکړل شو. دا شبکې دې لپاره جوړې شوي چې تاسو یوازې ونه اوسئ، خو له رښتیا مو لرې وساتي، تر څو د افسردګۍ او غلطو معلوماتو د خپرولو لامل او د فتنې باعث شئ. ستاسو عقیده له منځه لاړه شي او د ګناه اصلي لامل مو وګرځي، ولواکه فکر نه مو لرې وساتي او شخصي حریم مو له منځه یوسي، او په پای کې تاسو کنټرول کړي. د شیطان کره لومه همدا ده. وخت مو اصلي ارزښتونو ته ورکړئ، اجازه مو ورکوئ چې شیطان یې له تاسو غلا کړي. معصوم ماشومان مو له دې دام وژغورئ. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي د مرګ په وخت کې ژبه ډیره درنه کیږي او تاسو نشئ کولی چې سبحان الله وبحمده ووایئ. تاسو ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې تیروئ او جالبه دا ده چې ډیری مو په موبایلونو کې قرآن کریم هم لرئ، ولې هره ورځ تیریږي او خلاصوئ یې نه. ألا نخاف أن يكون هذا حجة علينا يوم القيامة. مونږ باید وډا شو چې دا قرآن چې زمونږ موبایل یا آیپډ کې دی د قیامت په ورځ به راشي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د قیامت په ورځ شکایت کوي الله سبحانه وتعالی ته
وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ای زما خالقه، زما قوم قرآن نالیدلی ونیوه. مسلمانانو دا کتاب نالیدلی ونیوه. که ځان کنټرول نه کړي نور به مو کنټرول کړي.